سلامونه ګرانو کتونکو، دیدار یوسفزی یم. ډېر ملګري اکثر د مایګرین یا د نیم په حواله تپوس کوي، نو ما چې نن لږ غونته کې آګاهي تاسو ته په دې حواله هم درکم. مایګرین یا نیم چې دی اصل کې دا چې څومره زیات عام دی زموږ په خلکو کې، بلکې په پوره نړۍ کې دا ډېر زیات عام دی، نو دومره دا پیچیده هم دی. د پیچیدګۍ وجه یې دا ده چې اصل کې د اوسه پورې د دې صحیح کاز یا وجه نه ده معلومه چې دا د څه وجې نه کیږي. تیوریانې ډېرې زیاتې دي، زه په هغې کې نه ځم، خو د دې د اوسه پورې مستنده وجه نه ده معلومه. د دې وجې نه علاج هم نه کیږي. د دې ټول علاج چې دی هغه پریونټیو دی، کیورټیو نه دی. کیورټیو موږ دې ته وایو چې لکه د یو مرض معلوم شو د هغې موږ دا مرض علاج کوو، او کله چې موږ د علاماتو علاج کوو دغه موږ پریونټیو یا د بچ کېدو دپاره چې کوم موږ علاج کوو نو دغې ته موږ وایو پریونټیو علاج. اوس اصل کې مایګرین دی څه شی یا د نیم دا درد څه شی دی؟ د نیم درد هر درد چې دی لکه د سر درد هغه خو نیم نشي کېدی. د هغې 3 غټ علامات دي چې دا نو هغه به موږ په نیم کې یا په مایګرین کې اچو. د ټول ناول خو دا دی چې دا به په څنګه چې نوم یې دی نه دا به په نیم طرفي، دا په ټول سر نه سترګه کېدی شي، د غوږ طرف ته کېدی شي، په د نیم سر کېدی شي، په یو حصه کېدی شي، خو دا به په نیم طرفي. دویم دا درد چې دی نو دا به رو زیاتیږي، لاول به درونی، بیا به رو زیاتیږي او په مخه به سیوا کېږي، او دا پلسیټینګ یا ترابینګ غونته کې څنګه چې زموږ دا پلس موږ چې د لاس دا پلس ګورو او دا چې ټوپونه ونې دا دغه چې دی کوم دا درد چې کوم دا به دغه شان دا سر دغه طرف به ټوپونه وهي. دریم بیا د دې غټ علامت چې کوم دی نو دا به فریکوینسي به د دې په مخه یي، لکه دا نه چې یو پیر راغی بیا ختم شو. چاته په هفته کې 3 پیر راځي، چاته به 2 ځل راځي، چاته په میاشت کې 2-3 ځل راځي، خو هغه فریکوینسي یا هغه تکرار چې دی هغه به په دې کې دا 3 د دې غټ علامات دي. دا 3 چې نو دغه درد ته موږ ویلی شو چې دا مایګرین یا نیم درد دی. دا عموما 2 قسمه غټ قسمونه چې کوم د دې یو ته موږ کلاسیک مایګرین وایو، بل ته ان کلاسیک ته موږ ویلی شو. کلاسیک چې کوم دی نو په هغې کې بیا راځي. راځ دې ته وایي چې لکه د هغې نه مخکې به داسې علامات ظاهرېږي چې هغه به سړی پوه شي، په چا چې راځي به پوه شي چې ماته نیم یا دغه درد چې دی دا را روان دی. دا مختلف خلکو ته مختلف کېدی شي، لکه ډېرو خلکو ته دا چې د سترګو مخې ته جالکي غوندې جوړ شي او دغه جالکي دا یو سترګه یا دا نیم طرف چې دی هغه داسې پرپرکي غوندې جوړ شي او هغه نظر څه وخت نه لګي، د 1 منټ نه راواله د 5 منټو پورې کېدی شي یا زیات هم په ځینو خلکو کې کېږي. نو څنګه چې دغه پرپرکي راشي نو د دې نه پس تیز درد شروع شي، دغه کلاسیک مایګرین کې راځي. ډېرو خلکو ته دا چې هغو ته زړه ایښېدل شروع شي، زړه ورته خرابېږي، نو هغه پوه شي چې یاره دغه درد را روان دی. یا په ډېرو خلکو دی څه یره غوندې راشي، یا د خلکو انرژي ډېره لو شي، لکه انتهایي داسې څه کاهله غوندې ځان محسوسوي او بیا پرې دا درد را روان شي. دغه شان په ډېر مختلف خلکو کې مختلف علامات د دې کېدی شي د راتلو. بیا ان کلاسیک کې دا دی چې لکه په هغې کې ضروري نه ده چې په چا کې دغه علامات راشي، خو ناڅاپي هم راتلی شي. دا لکه په عموما که د چا په یو طرف راځي نو په بل طرف راشي او بیا ټول سر ته خور شي. دغه شانتې لکه خاص څه پریسیپیټیټینګ فیکټرز یا د دې چې ورته موږ وایو یا اولني علامات د دې نه او دغه شان په خلکو راشي. نو مختلف قسمونه کېدی شي. دا عموما لکه د 1500 کالو د عمر نه راواله 500 پورې کېدی شي، زیات تر په دغه ایج ګروپ کې او په زنانو کې نسبتا زیاتې، ځکه چې په هغو کې هارمونل چینجز هره میاشت کېږي، اسټروجن پروجسترون لیول ښکته پورته کېږي، نو د هغې سره په هغو کې دوی وایي چې دا زیات کېدی شي. اوس څنګه چې ما خبره وکړه لکه ډېر زیات عام دی، نو په دې وجه لکه زموږ خلک مختلف ټوټکې استعمالوي، مختلف دوايانې خپل دغه کوي چې په چا څه خرالو، خو لکه مستند علاج نشته. وجه هم دا ده چې د دې کاز یا وجه نه ده معلومه، نو په دې وجه مستند علاج هم نه. ډېر خلک داسې چې لکه ډاکټرانو لاړ شي او هغه ورته مختلف قسمه دوايانې لیکي، خو دغه دوايانې ځکه د یو هغه په بل کې نه راځي چې هغو کومه فیملی هیسټري، کوم بیکګراونډ یې، کوم انډرلاینګ ډیزیز یې ورته مسلې ورته نورې د هغې په حساب هغو ته دوايانې لیکي. نو ځینې خلک بېخه شي، ډېر بېخه هم نه شي. لکه په دې کې درد د دوايانو نه راوالم، څنګه چې ما تاسو ته ووایې انټي سایکوټیک د مغزو دوايانې، انټي ډپریسنټ د مرګي دوايانې او نورې بلا قسمه دوايانې دي چې هغه په دې مریضانو باندې ازمېیلی کېږي، په چا ښه راشي په چا ښې را نه شي. خو دغه لکه د ځانه خوراک ځکه نه دي په کار چې هغې انډرلاینګ ډیزیز او کله چې تاسو ډاکټر ته لاړ شئ نو هغه ستاسو پوره معاینه وکړي، ټسټونه وشي، د هغې نه پس دا ګوري چې یاره کېدی شي دې سره ښه شي. خو دلته به زه بله خبره وکړم چې لکه کاناډا کې دلته هم دا ډېر زیات دی، نو دلته دا مریضان څنګه ټریک کوي یا څنګه د علاج کوشش کوي د هغو دپاره.
دی چې لکه کله اول ډاکټر له ورشي فیملی فزیشن ته نو هغه ورته څنګه چې د دردونو ګولۍ هغه ورته ولیکي، بیا که نور د هغو فیملی هسټري والي او هغه وګوري چې یاره څه داسې کیورټیو علاج کیدی شي لکه ښه کیدی شي ورسره، نو هغه پې هم وازمي. د هغې نه پس که ښه نه شي نو دا لکه ډایټیشن ته ولیږي. دلته ټول شی بیا دا ډایټیشن یا کم داسې ډاکټران یا ډاکټرانې چې هغو د خوراک په دغه باندې کار کوي هغو ته یې ورولېږي. بیا د دې علاج چې کله شروع کوي نو دوی ورته لکه 2-3 قسمه فیکټرز دلته ګوري، لکه یو سوشل فیکټر دوی ورته وایي. سوشل فیکټرز دا دي چې لکه بهر چې دی د باندې د کار د وجې یا د کور د وجې څه سټرس یا انزایټي یا نور څه نفسیاتي مسله خو نشته، ځکه چې ټینشن او انزایټي د دې یو لویه وجه کیدی شي. دغه ټریک کې چې دغه مسلې ورته نه بیا اکوپیشنل دغه هیزرډ ورته وایي هغې ته ګوري. اکوپیشنل دا دی لکه یو سړی په کارخانه کې کار کوي نو کارخانې شور په ډېرو خلکو بدرګي. شور چې دی یو ټریګر دی یا پریسیپیټیټینګ فیکټر دی. نو دغه که فرض کې دغه یي نو هغه بیا وایي چې یاره ته د کارخانې دا کار پرېږدې یا نور څه کار شروع کړه. دغه شانتې ډریوران ټوله ورځ چې دی نو د شور سره اشنا یې دا لکه شور هغو ته ډېر زیات محسوسیږي، نو هغو ته بیا دا وایي چې لکه تاسو د خپل اکوپیشن پرېښودی شئ ځکه چې د شور د وجې نه زیاتي. بیا د نور د رڼا ځینې خلک کوي نو هغه نور د رڼا هم د دې پریسیپیټیټینګ فیکټر دی. نو دغه دې څیزونو ته ګوري. د دې نه علاوه لکه هسې د لایټونو رڼا چې کوم ده یا د کمپیوټر رڼا د سکرین رڼا چې کومه ده د موبایل رڼا دې ته که یو کس دی او هغه سټډي کوي او ډېر زیات هغې ته ایکسپوز وي نو هغه بیا دې ته ګوري چې یاره که دا یو ټریګر کیدی شي وجه کیدی شي نو هغو ته بیا د چشمو کې داسې دغه ولګوي دا رڼا پې کمه شي، یا سکرین پروټیکټر ورته نور ولګوي نو په سکرین باندې رڼا کمه شي. دغه شانتې بیا که ورو دا ټریګرز ګوري نو په اخره کې دا ټول څیزونه ته ایکسکلوډ کړي. بیا لکه څنګه چې ما ووایي سنسري دي نو که اوس ډېر خلک داسې چې لکه یو ځای کې کار کوي هلته د پینټ بوی یا دا سینټ چې ورته موږ وایو یا پرفیوم وایو دغه څیزونه نو هم دغه ټریګر ځي نو هغه هم دا څیزونه په نظر کې ساتي. د دې نه علاوه بیا راځي هغو ډایټ لا ډایټ یا د خوراک څه کوي، ځکه چې د خوراک پکې یو ډېر لوی عمل دی، خصوصا کوم چې موږ مایات استعمالو په هغې کې لکه کیفین دی، چای دی یا نور داسې ډرنکس دي چې د هغې د وجې نه کېږي. نو بیا لکه دیو داسې کار وکړي چې هغه له یو چارټ غونته کې ورکړي دغه مریض له او هغه ته ګوري دا نور اکوپیشنل فیکټرز او دا کوم چې ما ووایي دا نور فیکټرز چې دي سوشل فیکټرز هغه ته په خپله هغو په هسټري کې ایکسکلوډ کړي او بیا دله یو چارټ ورکړي چې په دې باندې دې ته وایي چې یاره ته سهار نه ماښام پورې کوم خوراک خورئ دا په دې چارټ کې به لیکې. ټریګرز خصوصا لکه ما څنګه ووایي مشروبات ته څه څښي نو هغه پکې بیا لیکي. دغه شانتې خوراکونه عموما زیاتره چې دي نو ټریګرز یې دي نو لکه په دې کې دا چاکلیټ دی او تریو سیز دی، د دې سره ډېر یخ سیز دی. نو دا څو کامن سیزونه چې کوم دي نو دا لکه هر چا نه تپوس کوي چې آیا دا خو نه دي ځکه چې دا کامن ټریګر دي. بیا ځینې ټریګرز داسې چې هغه ان کامن نو هغو له بیا هغه چارټ ورکړي او وایي چې دا سیزونه تاسو سهار نه ماښام پورې څه خورئ نو هغه لیکئ. دوی دغه یو سیز ته ایکسکلوډ کوي چې آیا سهار په ناشته کې هم څه خوړلي بیا غرمه هم څه وخواړو او ډرنکس څه موږ استعمالو په مایاتو کې. نو دا لکه د شپږو یو سیز چې موږ وخورو نو د شپږو ګنټو پورې دا اثر کولی شي چې لکه دغه ټریګرز کې یا دغه مایګرین چې دی یا دا نیمڅیری درد چې دی راولي. نو دغه شانتې هغو ته یو سیز ایکسکلوډ کوي د سوشل فیکټر اکوپیشنل فیکټر او ډایټري فیکټرز نه دا یو سیز ایکسکلوډ کوي او په دې باندې بیا هغه پوهېږي چې یاره که فرض کا نن په خوراک کې 15 سیزونه خوړلي نو د کم وجې نه ټریګر راغلی دی کم شی ټریګر شوی دی نو هغه ته داسې نه ایکسکلوډ کېږي نو سبا هغه څیزونه څلور کړي بیا 3 کړي بیا یو کړي نو دې ته پته ولګي چې همدغه څیز دی. نو په دې وجه لکه دا یو ډېر اوږد پروسس خو په دې وجه هغو چې دی د مایګرین د مریضانو دلته علاج کېږي او نور چې څنګه ما تاسو ته ووایي چې کیورټیو علاج چې دی په پوره دنیا کې جدا دی د دې هیڅ پته نه لګي ځکه چې د یو څیز وجه پته نه د هغې علاج هم نه کېږي. خو ښه خبره دا چې لکه په دې څیزونو کې که تاسو هم ځان له ګورئ نو دغه ځای په خپله دا تاسو دغه کو اندازه اخیستی شئ چې یاره زه زیات شور ته خو نه یم دغه اکسپوزر خو مې شور ته نشته زیات رڼا ته نشته د نور فیکټرز ته نشته که دغه ته نه سوشل فیکټرز نو بیا تاسو ډایټري فیکټرز چې کوم دي یا خوراک چې کوم دی په هغې کې دا تاسو کتی شئ او دغه شانتې ځان د مایګرین نه بچ کولی شئ. نور خو چې څنګه ما خبره وکړه ډېر خلک داسې ټوټکې استعمالوي نور څیزونه کوي نه په چا کې خرالو خو لکه ضروري دا نه ده چې یو سړی د په یو طریقه ښه شي نو بل هم په هغې ښه شي ځکه چې د هر سړي ټریګرز د هر سړي باډي چې ده هغه جدا ده. ډېره مننه.